افغانستان کې د طالبانو له لوري د بریتانوي پیټر او د هغې د میرمنې باربي له نیول کېدو 6 میاشتې اوړي، خو لا یې د قضیې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي رسنیز شوي. د دې عمر خوړلې جوړې کورنۍ یو ځل بیا د هغوی د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پیټر او باربي 4 اولادونه لري چې یوه یې تازه ویلي د وروستي ځل لپاره یې د جون پر 15مه نیټه له خپلو والدینو سره اړیکه شوې او له هغې وروسته یې د مرګ و ژوند درک نه لګي. June 15th was when I spoke to them last. وروستي ځل مې د جون په 15مه نیټه ورسره خبرې وکړې، یعنې 6 اونۍ مخکې. 2 اونۍ پورې پوهېدم چې ژوندي دي، خو په داسې ځای کې دي چې سړی نه پوهېږي اصلاً چیرې دي. که ژوندي وي نو څنګه به پوه شم؟ څوک به راته زنګ ووهي؟ طالبانو هېڅکله ماته زنګ نه دی وهلی. څوک به زنګ ووهي؟ نه پوهېږم. وایي پلار یې د زړه ناروغي لري او څو روغتیایي ټیسټونو ته اړتیا لري. You have to remember their age. My dad has had heart attacks. He has heart problems. باید عمر یې په نظر کې ونیسي. په پلار مې د زړه حمله راغلې وه. د زړه مشکل لري. په زړه کې یې سټنټ دی. د پوستکي سرطان یې درلود چې بیا پرې راغلی. اورېدلي مې دي چې مخ یې ډېرې ستونزې لري. مور مې هم ډېره کمزورې ده. نو عمر یې باید په نظر کې ونیسي. هغوی 80 او 80 کلن دي. وجود یې دا شان شرایط نشي زغملی. هغوی بندي پاتې دي او په یو کوچني توشکچې ویده کېږي. Their bodies are not used to being put through this. You know, they're being trapped. They're not. They're sleeping on a little mattress on the floor. پیټر رینولډز 80 کلنه او میرمنې باربي 80 کلنه ده. دوی د روان کال فبروري میاشت کې له خپل یو امریکایي ملګري سره هغه مهال ونیول شول چې بامیانو ولایت کې خپل استوګنځي ته روان وو. طالبانو تر اوسه د دغو بهرنیو وګړو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو زوی وایي قاضي ورته ویلي چې مور و پلار یې په هیڅ ډول جرم نه دي تورن شوي. که څه هم طالبانو د دغې بریتانوۍ جوړې بچیانو ته ویلي چې له مور و پلار سره یې ښه چلند کوي، خو هغوی ټینګار کوي چې والدین یې له جدي خطر سره مخ دي. له همدې امله د دغې جوړې زوی جانتن رینولډز د طالبانو د باندنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي مخاطب کړی. And being treated very well. او دا چې وایي له هغوی سره ښه رویه کوي. د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقي ته مې ځواب دا دی چې که چیرې د هغه مور و پلار زما کور ته راشي، زه یې په زیرزمینۍ کې نه زنداني کوم. دا احترام او درناوی نه دی. د زنداني په توګه د هغوی ساتل او بیا ویل چې ښه چلند ورسره کوي، دا ستاسې په هیواد کې له میلمه سره د چلند طریقه نه ده. That is not how you treat a guest in your country. د دې بریتانوۍ جوړې بچیانو د پیټر او باربي آزاد کړی په نوم یوې پاڼې په جوړولو سره د هغوی د خلاصون لپاره کمپاین پیل کړی. دغه ویبپاڼه هغه ورځې شمیري چې پیټر او باربي په زندان کې تیروي. دغې عمر خوړلې بریتانوۍ جوړې په 1980 کال کابل کې واده کړی او له 13 کلو راهیسې افغانستان کې اوسیږي. هغوی دغلته د زده کړو برخې او مرستندویه بنسټ هم جوړ کړی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مو د مخکې په لومړي ځل د یوې بریتانوۍ عمر خوړلې جوړې د نیولو خبر تایید کړ او زیاته کړه چې پر هغوی لګېدلي تورونه لوی نه دي او ژر به یې ستونزه هواره شي.